اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نن پنجشنبه د سلواغې 28مه د هویت مجلې د مخکتنې غونډه د دې ادارې د کنفرانسونو په تالار کې جوړه کړه. په دې غونډه کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار، د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال ښاغلي ډاکټر لطف الله خیرخواه، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس مولوي احمد الله وثیق، د اسلامي امارت مرستیال ویاند ښاغلي بلال کریمي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسنیو د څار رئیس مولوي عبدالحق حماد، د باختر اطلاعاتي اژانس رئیس مولوي ضیاءالحق اقمل، د ادارې رئیسانو، آمرینو، کارکوونکو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار میلمنو او ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هویت مجلې د لومړي چاپ مبارکي وویله. دا چې نن ورځ د هویت مجلې د لومړي چاپ او مخکتنې په مناسبت راټول شوي، په همدې پار د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست له همکارانو، لیکوال پلاوي غړو او شامل همکارانو څخه مننه کوم او د دې مجلې د تاسیس او لومړي چاپ مبارکي وایم او د لا پیاوړتیا هیله کوم. ورپسې د ادارې د عامه پوهاوي د موادو تولید آمر او د مجلې د لیکوال پلاوي غړي نعمت الله عزیزي د هویت مجلې په تړاو مختصر پریزنټیشن وړاندې کړ او د مجلې بېلابېلې برخې معرفي کړې. هویت مجله په لوړ کیفیت لکه څنګه چې تاسو شاهد په شپېتو پاڼو کې په دریو ژبو باندې، پښتو، دري او انګلیسي باندې په بېلابېلو برخو کې مطالب لري. هویت مجله 2 بڼې لري چې یوه یې چاپي بڼه ده چې ستاسو په لاسونو کې ده او دوهمه یې بیا الکترونیکي بڼه ده. ورپسې پاڼه کې د معمول سره سم د امتیاز خاوند د احصایې او معلوماتو ملي اداره ده او مسؤل مدیر زموږ تکړه همکار عبدالصمد نظري صاحب ده. د غونډې په دوام د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخواه د دې مجلې چاپ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته لویه لاسته راوړنه وبلله او زیاته کړه چې د دې مجلې لوړ کیفیت او ګټوره محتوا د ستایلو وړ ده. لومړی خو د دې ښې مجلې د تاسیس او د نشر مبارکي تاسې ټولو ته وایم او الله تعالی دې وکړي چې دا مجله په خپل وار د خپل وخت سره سمه په ښو مطالبو بیا نشر شي. په ځانګړي ډول هغه تخنیکي ملګرو ته ځانګړې مبارکي وایم چې د دوی په ځانګړي زیار باندې دا کار ممکن شوی دی او نن دا د موږ او تاسې مخکتنې مجلس کې حاضر یو. مجله خو په ټوله کې د ډیزاین له اړخه، د کاغذ له اړخه، د املا او ادبیاتو له اړخه ډېره خوندوره ده او هیله مې هم دا ده چې په همدغه کیفیت باندې پاتې شي او د محتوا له اړخه په راتلونکي کې نوره هم غني شي. د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویاند بلال کریمي د احصایې معلوماتو ملي ادارې او په ځانګړي ډول د اطلاعاتو او اړیکو ریاست له لوري د دې مجلې تاسیس او چاپ نوښت وبللو، زیاته کړه چې د دې ادارې کړنې او لاسته راوړنې د ستایلو وړ دي. داسې اوس د هویت په نوم مجله تاسیس سوې او ایجاد سوې، دا واقعا هم یو شاهکار ده او یو لوی ابتکار ده او دا ډېر د ستایلو وړ ده، ځکه د دغو ټولو مهمو فعالیتونو او اقداماتو درجېدل په یوه مجموعه کې، په یوه مختصره رساله کې د مجلې په شکل دا راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي او د هېواد موجوده نسل له هغه څخه استفاده کوي. د دغې هویت مجلې د تاسیس او ایجاد دا په ډاګه کوي چې اسلامي امارت د مطبوعاتو او د چاپ په برخه کې ژمنتیا او تعهد لري او په دې برخه کې متوجه ده. همدارنګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسنیو د څار رئیس مولوي عبدالحق حماد په دې غونډه کې شرکت کړی او د هویت په تړاو د وینا ترڅنګ د دې مجلې رامنځته کېدل او چاپ ارزښتمن وبلل زیاته یې کړه. په پیل کې قدرمن ډاکټر صاحب ته او د ټولو ملګرو ته د دې خوندوري او مفیدې مجلې د پیل او د چاپ مبارکي وایم. واقعا مجله چې ما مختصرا وکتله دا چې لومړنۍ ګڼه یې وه، لیکن الحمدلله داسې څه پکې لیدل کېږي لکه دا مجله چې په لسګونو ځله مخکې چاپ شوې وي او دې ملګرو په دې برخه کې ډېره زیاته تجربه
ترلاسه کړي وي. د مجلې اعلی صحافت، لوړ ادبیات او ګټور محتوا او خوندور ډیزاین په هره برخه کې دا د دې څرګندونه کوي چې په دې اداره کې لوړ فرهنګي فکر موجود دی. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ښاغلی عزالله عصمت د مجلې د کاري ټیم او لیکوال پلاوي په استازیتوب د ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه او د راتلونکو ګډون د چاپ ژمنه یې وکړه. یادونه کوم چې د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست د ادارې فعالیتونو لاسته راوړنو او لا ښه انعکاس په موخه د هویت مجله تاسیس کړه چې په هر 3 میاشتو کې به یو ځل چاپیږي. زه د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس په توګه او د مجلې ټول ټیم ژمن یو چې د افغانستان اسلامي امارت په اصولو په رڼا کې د مجلې نورې ګڼې هم تر تاسو لاسونو ورسو. دا غونډه د دعوت او ارشاد ریاست د غړي مولوي علي محمد ذاکر په دعایې سره چې د افغانستان د پرمختګ، سوکالۍ او د یووالي او ورورګلوۍ لپاره یې لاسونه راپکړل پای ته ورسېده. د ویلو وړ ده چې د هویت مجله په هرو 3 میاشتو کې یو ځل په 2 چاپي او الکترونیکي بڼو کې خپریږي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی.